د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ولې په فارسی ژبه ټویټ کړی و. هغه ایرانیانو ته څه وویلې او څه یې ورنه وغوښتل. ګرانو مینوالو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. السلام علیکم، وخت مو په خیر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې د ویشتل شوي اوکرایني الوتکې د پیښې په تړاو د ایرانیانو د حکومت ضد مظاهرې هرکلی او ملاتړ وکړ. ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د واک د سمبالولو له ورځې د ایران د ولس تر څنګ ولاړ دی او اداره یې هم دغه ملاتړ ته ادامه ورکوي. ایرانیانو موږ ستاسې اعتراضونه په ځیر څارو او ستاسې له جرأته الهام اخلو. ټرمپ په یو بل ټویټ کې د ایران ځواکونو تورن کړي دي چې له معترضانو سره یې اخ و ډب کړی دی. د ایران دولت باید بشري فعالانو ته اجازه ورکړي چې حقایق وڅاري او د روانو اعتراضونو په اړه خپل راپورونه چمتو کړي. همداراز خلک باید ونه وژل شي او انټرنیټ قطع نه شي. ایران پرون شنبه ومنله چې اوکرایني الوتکه یې ویشتې ده. د ایران چارواکو مخکې د الوتکې له ویشتلو انکار کاوه او تخنیکي ستونزه یې د الوتکې د نسکېدو علت باله. په دې پیښه کې چې د جنوري په 8مه ورځ پیښه شوه، د الوتکې 106 سپرلۍ ووژل شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له ټلیفوني خبرو وروسته وویل تمه لري چې ایران به د پیښې په اړه بشپړې څېړنې وکړي او تاوان به هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکرایني الوتکې د غورځېدو او د تیلو د بیې د لوړېدو له امله په ایران کې یو ور بیا اعتراضونه زور اخیستی دی. څه موده وړاندې په دغو اعتراضونو کې شاوخوا 1000 تنه وژل شوي ول. ګرانو مینوالو، په دې هیله چې مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښ شوی وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شریک کړئ. مننه.